بل زمونږ نه روژه کې یو کمې کوتاهۍ خلقو نه کیږي. ډېر خلق داسې وي چې ماښام سملي ماسخوتن او سحر مانځه له راپاسي پېشمنې ونه کي. روژه او قرآن چې دي دا دواړه به قیامت کې سفارش کوي. قرآن به وایي یا الله ما دې د شپې د خوب نه منع کړی و، ما دې د شپې د خوب نه منع کړی و، الله زما سفارش قبول کا، الله زما سفارش قبول کا. روژه به وایي یا الله ما دې د ورځې د خوراک نه منع کړی و، زما سفارش قبول کا. نو به قرآن سفارش کوي، به روژه سفارش کوي. او حدیث مبارک کې راځي الله به د دواړو سفارش قبول کی. نو روژه دا معمولی عمل نه ګڼو. ګورئ دې ته په عام نظر مه ګورئ. ګورئ دا کال کې یوه میاشت یوه میاشت چې څومره ښېګړې درنه کیږي هغه پکې وکئ، څومره عبادات رانه کیږي چې هغه پکې وکړو، چې څومره تلاوتونه پکې کیږي چې هغه پکې وکړو. دې روژه کې چې سړی په ځان کې کم خوی پیدا کړي هغه پکې ټول کالي بیا ډېره موده ستاسو خیال کړی غرمه دا ډوډۍ پرې سړي سمې نه راځي لکه یېره غوندې دي، ځکه دا یې روژه کې غرمه ډوډۍ نه خوړلې. او دا د الله صفت دی، خوراک نه کول، خوراک نه کول، کم کول مونږ له کم کول پکار. نو دې کې الله په سړي کې ډېر خویونه پیدا کړي. بل زمونږ نه روژه کې یو کمې کوتاهۍ خلقو نه کیږي. ډېر خلق داسې وي چې ماښام سملي ماسخوتن او سحر مانځه له راپاسي پېشمنې ونه کي. انس رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي هر کار چې کوو نو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې کوو. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمیل چې تسحروا پېشمنې کوئ، پېشمنې کوئ، فإن فی السحور برکتن. په پېشمني کې الله ډېر برکت یخي دی، ډېر خیر دی پکې. په پېشمني کې الله ډېر برکتونه او خیرونه یخي دي. یو برکت او خیر پکې دا دی چې وی کم کس په پېشمني باندې خوراک وکړي نو دا خوراک الله د ټولې ورځې غذا وګرځي او دی بیا د ورځې نه تږی کیږي او نه وږیږي. دا د پېشمني یو برکت. بل برکت د پېشمني دا دی چې سړی پېشمني له پاسي نو په دغه ټیم کې به 2 رکعاته مونځ وکړي، ځکه د تهجد ټیم دی، برکتي ټیم دی، نو 2 رکعاته به مونځ وکړي. حدیث مبارک کې راځي چې د پېشمني دا ټیم شي. د پېشمني ټیم ګورئ د شپې اخیره حصه ده، اخیره. حدیث مبارک کې راځي چې دغه د پېشمني ټیم شي نو د الله تبارک و تعالی رحمت د دنیا د لاندینی اسمان ته راکوشي. د الله رحمت